ولې نه ته د ښکارومې لړګیه هلې له خوبه راپاڅوله زموږ د سترګو شهیدانو پسې پسخند کوي منګه سره دلته څوک پسخند نشي کولی. ښه وروره څنګه چل دی؟ و ته لږ شانه که مانه که که نه یاره دا ایسته دی چېرته اوسېږې جوړ خیبر پښتونخوا کې. پښې به دې سوځېدلي نو هلته یې نو ولې هلته وایي ګرمي ده که نه وایي لاهور نه خواته شمال راځي خو بي به نو البته څنګه چل به وي مړه که ګرمي ده او که یخني د خپل وطن چې خو یې که نه تا غوندې په پردي وطن چې خو نه یې ناست پردي ایسي ته مړه او که تاسې خود خپل وطن کې هستئ مونږ خو عیاشۍ ته بل ملک خپل ملک نه پیدا کېږي دزماره تا پرېږدوي نو دلته خانمه د خنزیر غوندې شکل د بانو ته مړه تا پرېږدوي هلته بلا کومه دې ګوره ما ته کنځلې نه دي کړي مارته کنځلې نه دي کړي زه ګوره تا ته ستانه نه در کوم زه هغه ستا رهبر او قاضي ته وایم تا ته نه وایم ورور ته ملامت نه بېچاره ته خو هغه دی ګوشکیانه کړې هېټکونې رڼا ته شه نه تاریکه کې قطع کوم وروره دلته وروره تاریکه افغانان رڼا ته راوځي میدان ته راوځي دي موږ ته میدان دا د روان یا دوریانو مریانو کې موږ چا سره نه کوو هلته هلکان اوږده دي لږه زه رڼا ته روان یم میدان ته روان یم ما ته رڼا ته شه چې رڼا ته نه شي وروره تاریکه کې سره خبرې نه کوم او دا زموږ اصول دي او زه نور ته کنځلې منځلې نه کوو وروره صرف تیشو مصرف هم ډېر زیات دی وروره داسې مه کوئ وروره بده خبره ده اوس تیشو کمپنۍ غونډه دنیا باندې هم قیمته کړه ساوت افریقا خواته نه راځي نه ځي تیشو ټوله اسیا ته را روانه ده دا خو بده خبره ده خبرې خپل په سر مه کوه خبرې خپل په سر مه کوه صبر وکړه چې زه نه پوښتنې کوم پر ساره جګه کومه چې خبرې ته خو غواړم چې پر ساره جګه کومه چې خپل په سر شته غږیږي وروره زه بیا نه پوښتنې کوم د هغې جواب راکړه دا خو داسې نه دی چې دلته خپل په سر خبرې وکړو صبر وکړه وروره اچھا وایه ښه ورور څو کلن یې څه مطلب څو کلن یې نو په کومه ژبه کې ده how old are you زه پښتو یم او اردو یم او اصل کې پښتون یم پښتون خو یا به درته وایم څو کلن یې او یا به درته وایم how old are you دوه ژبې انټرنیشنل دي نو زه دغه دوه تا سره اچھا دا انټرنیشنل خو مخې تر نه وباسله چاچا تا ویلې چاچا کاکا دې راغی چاچا تاسې کاکا ما ویله نه ما ویله انټرنیشنل چې کومه ژبه وه که نه خو مونږ تر نه لرې کړه امریکا او اول مو روس ته نه لرې کړو بیا مو امریکا تر نه لرې کړه اوس مو دا تر واستول شي نه م لرې کړله له افغانستان نه مو ترته وباسله که نه بس ډېر حکومت یې تر باندې وکړه ډېر سور یې تر نه وویلې اوس مو ویله مال بس ډېره بزا کړه او که نه مونږ ترته وباسله تاسې وباسله که داسې ورته کوئ ولنه ته دوره تکړه یې نه ته خپل وطن ته نشې راتلی ته به مړه نه ولنه ته به افغانستان ته نشې راتلی ته پاکستان خبرې کوې وطن ته خو لا ته وطن ښې پنجاب ته راسره راځې څنګه پنجاب ته راسره راځې پنجاب ته نه پنجاب نه جایش او پاکستان کې به تا پاکستان کې نه زه ته پنجاب کې یم ته خو لا پښتونخوا کې هم درته نه ښیم چې ځکه خو زموږ پښتانه ورونه دي زه چې بیا زور کوم بیا یې نه مغلته درته نیغ راباسم دا راته ووایه په پنجاب کې راته کوم مشهوره ځای وښیه چې زه ته نفر راولېږم تا هملته ودرېږه وایه زه دلته ولاړ یم وایه قاري ته په تمه یم د قاري نفر درته هلته راځي که ته ودرېدلې که ته هلته ودرېدلې که ته همغه ځای کې لای پرېشه وایه زه دلته ولاړ یم او قاري ته وایه زما چلنج دی وای خپل راځي ملګری راځي هر څوک چې خالد غره راته وای نور راځي نه تخلاصي کته پسې په زر کې انسان کې هغه ځای کې ستانه یعنی کته باندې لوبي نه وکړي بیره ولنا خبره ته ور نسه دزماره افغانستان خپل ځان په خوري دوباره نو هر انسان غولند او بالکل ما خبره ته کوم کنه ته افغانستان ته نصرت له خپل ملک ته نصرت له دزماره ته ما ملک ته راځي نو ګوره وروره دا خبره نه ده دا چې راتللی شلی خو نواز شریف به م راغلی و بل ملک نه مبارزه کوله همدغسې ډېر د نواز هلته عمران خان خپل ملک کې نظربند دی بیرون تللی نه شي تشناب ته تللی نه شي ته ما ته وایې هغسې ژوند موږ نه غواړو چې په تشناب کې به اجازه واخلو موږ په نه ده ژوند کوو
نره باندې ژوند داسې نه کنه چې پتا کله روسه او حکومت کوي روس اوره سوري تر نو وي بیا تر نه شي بیا امریکا تر راشي بیا هغه سوري تر نو وي منځلې مکو چې بیا د الشا 00 مارکیټ ته دی والله نه دي تر نو والي نه مني سوري نه دي تر نو والي زه تا خبره تا ته پښتنه کوم ته دا ماته وایې خبره ته وښه مسلمانې وایې مسلمان بالکل نه پچیش مسلمان شوی پچیش مسلمان شوی لا اله الا الله محمد رسول الله پاکستان معنا څه ده پاکستان معنا ده لا اله الا الله محمد رسول الله تا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا څه ده اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نو دا خدا خو چې د الله نه سوا څوک د معبود نشته هغه د هغه رسول دی نو ته څنګه وایې چې پاکستان لا اله الا الله ورور په کلمې ته توهین نه کو کلمې ته لا اله الا الله کوم هغه کې او تاسو د استاد سره اختری دي کده دا وایي را باندې زه خبرته ته وکړه چې څومره زه خبرته کوم بیا ته خبره کوي چې څومره ویډیو غانې کوي ته د پاکستان خلاف ولې کوي پاکستان لاهور بندو کنه چې تر څو لاهور باندې نو ولې باندې زما درایته ولې نه باندې تاسو ولې یو خبرته وکړه یو خبرته وکړه دا اوس افغانستان چې کوم ترخم ګیټ ته بند کړه او دا دی ولې کولاو کړه چې دغه ګیټونه میټونه باندې دا دای ورور موږ وی چې پیران ګیټونه میټونه خبره مکو چې بیا دلته وسبري دیواله کو چې بوی رانه شي اخوانه لاور نه دا خبره پرې دا نو خو کولاو د کنه کولاو د کړه ورته ختمو بیا د کولاو کړه خدای ولنه ورته ختمو صبر وکړه خدای ته وای چې تاسو د انډیا سره دښمن استئ که دوستان موږ ټول دنیا سره چې دښمنی سره کوي چیلنج دا او که دوستی کوي ویلکم دا نه ملیشیانو څنګه تاسو تیار استنه کړی و څنګه هغه انسانانو سره استنه کړی و ظالمه خو ته کراچي دی پاتې خو تیار به دي اکسیون پیغلو سیاست سره د څکار لري چې دا غي دی بیزتی کولنو څنګه سره ملیشیا تاسو تیار استنه کړی و هلیکاپټر نه استنه کړی و دا ول څنګه خسو دا څنګه استنه کړی به چا خلاص کړه مړه یار ولې دا یو بل ملک ستنه کوي نه د موږ اوس د 2019 کې د انډیا ول جواز ما نه چولو نو تا خو ماته مخکې ویلې امریکا او روسیا او دا خبرې د کولې اوس ته ماته 2019 وایته لکه چې انګلیسیان امریکا کې چیرته اوسېږي هر چی چې کنه زه پښتو مشتو زه ډیر نه ټرو زه هر زبان ویلای سم زه دا تر توایم چې تابه مرغه چولی مرغه خبر ته تاب انګلیش نه اردو ویلای ما سره 2000 ویلې یا به 2000 اسلامي تاریخ ته راځي او یا به انګلیش ته ځي راځي دا اوس مسخري نه دي 2000 چې کوم دی دا موږ انسي دی ریاضي زبان شو وایو انګریزي زبان خبره نه ده نه څنګه د ریاضي زبان دی 2000 پر ریاضي کې ریاضي زبان دی کنه 1 2 3 4 دا خو د انګریزي زبان خو نه دی دا خو د ریاضي زبان دی ته پښتون یې کنه بالکل صحیح ده د کوم بابا اولاد ته پاکستاني مروت بابا مروت دا کوم ته ده دا چې کله له پېښور ټنل نه اخوا راشي خټک سي او خټکو نه چې آشه اخوا روان سي 2-3 میله نه پس مروت شروع شي او تر شاول پورې د مسعود علاقې پورې مروت پراته دي او ته بنده د چای مثال څنګه بنده د چای ته مثال بنده د چای ته څنګه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام یو دغه ایم لګو زړګي زما لایف هغه کې کنه مدلا سیګریټ دی هغه زړګي به کنه غواړم سیګریټ مرخه هغه چې لای بنديږي ورور ته بنده د چای تا ویلې پاکستاني ورور څنګه بنده د چای یو مولا دی یو محمد دا یو مولا دی یو محمد دی او بس دینه باز نوې شای نستنو نشته کنه یو مولا دی یو محمد دی نو بلی شي نشته و دا څه او کوم خور دې شابنده سپیه د تراولي اے ورور دا ته په امت چای امت چای امت محمد صلی الله علیه وسلم په ملت د چای ملت چې شته دا خو افغانای زبته ما ته خپل د پښتو چای دا چی ته وای ملت د چای بنده دی بنده دی الله پوسه بنده دی الله پوسه په اسلام چې شپږ کلمې دي تا ته به درجینه کني ته شپږمه کلمه وایا ماتن راځي ټول ته وایو تیم وای زمو
شپږمه کلمه ووایه اول شپږمه ووایه زه ته وایم شپږمه کلمه ووایه تیم وایه زه به هم وایم اولې ته ووایه دا سوال خو ما تر باندې وکړه چې ته یې وزې ته وایې دا خو تا زده کړه زه راشم مخکې د دې چې ګل خان ته زه دلته کلمې ووایم تاسې خو اول لږ دغه سترګې خلاصې کړي ګناه ته ګناه ووایي اسلامي بیرغ جګ کوي اسلامي نظام راولئ د بل چا د لاس لاندې مه جوړېږئ خپل ځان ته مستقله شئ لکه افغانان شپږمې کلمې چلونامه چې ده رد کفر چیش ته وایي له کفر نه رده هغه د کفر نه انکار کول دي وروره اول داسې لږ زر عقل او کنه د کفر نه رده بیا ګل خاني کوه داسې موږ په لسپیغه پیږي نه رد کفر خو دا کلمه ووایه کلمه شپږمه کلمه ووایه معنا سره وایو دواړه دلته تختې نه د دې ځوانانو په کې دواړه معنا سره وایو نه وایه ته وایه شپږمه کلمه دواړه معنا سره وایو د دې ځوانانو په مخ کې تختې نه چې تختې به هغه به بېناموسئ تیره که معنا سره تپسې تیره که ته خو له ما زده کوې بیا تا نه زده کوم له ما نه خو زده کوې ولڼه ته به دغه خوله ویډه ویډه کوې خبرې ته غوښ تختې به نه وروره دلته دا د ګلخانې دالو دیګی نه دی دم یې هسې سړی هسې دم ماته ښکارې قاري صاحب مخکې ویل چې وړه باندې وړه خو ورته نن خو تاسې چیغې وهلې په هغه کې ورته د صوبه سرحد کې چې وړه پنجاب بند کړي دي ورته وړه موږ ته رالېږي غوله نه قاري روجانه دغه خپله څه نه پوهېږي شکل نه قاري صاحب خیر راته جوړې بخیر یې بلکل تاسو ولې خپل نظرونه خبرې منطق لږ ذره خپل نظره خو هم شریکوئ دنیا یوازې سوشل میډیا موږ ته مه پرېږدئ ټول افغانان په دې کې ونډه اخلي خپل د درې رنګه ملي بیرغ کومه د وینم او شیر کوم یم ډیرو دوستانو سره بس صفات مې ډیر کړی ده وطن مین سړی قربان دي شم او هر څوک چې افغان شي هغه په وطن مین نه کنه افغانای نه داره بالکل نه کوشش داسې دی چې افغانان به یو کېږي دا خلک موږ ته ماته دی ته هغه نشي راکولی د دې سره زه ډېر ښه په نقشه پوهېږم بیخي مې ورته زور و زیر ویلی سلام علیکم وعلیکم سلام ورور جوړې قاري صاحب څنګه یې ښه جوړې خیرات دی صحت دې ښه دی قراري ده ملګري دوستان انډیوالان خرازان استرخان چرګان هر څه ښه دي شکر ته خپله څنګه طبیعت یې څنګه دی مسافر په خیر ده شکر دی دا نفر دی ولې د پاکستاني وي موږ تاسې افغانستان آزاد کړی دا چی وایي وروره ده ایران منډي آزاده کړه دې جواب د خپل په بنده باندې دغه نه دی وایي بنده د چا وایي خبر نه یم د خپل په بندګۍ باندې خبر نه ده نو ته تا چې راجیګ مې که راجیګ راجیګول هم دی نه د دې جوابونه ما ښه ورکول په لاس خو دا لکه بیادبي غوندي و بیا زما زره بیا دا مېلمه ته وایم ستړی مه سې په خیر راغلی دا اوس جواب ورته ورکوو ویني هلته دی لایف دی ویني دلته دی لایف ګوري خو الفاظ لږ صحیح تېروئ ورته که ما ستا دلته باندې باد نه کړم همدغه دی دوی خو ورته ښه راغلاست ویلی داسې آزاد شوی ده تر اوسه پورې پکې پراته دي دی ما ته هغه راکوي روس مې ویسته ټیزه نه یو میچ د کرکټ میچ افغانان ونه بایلئ اصلا په غلطۍ کې وبایلئ نو دوی وګټئ ځینې او بیا یو پاکستانی لایف راغلی ډېرې کنځاوې افغانانو ته کولې بیا د لایف کې ورجیک شولم ما ته ځان ته پښتون وایست ته کنځاوي کوې وایي زه پښتون نه یم زه پنجابی یم نو پنجابیان دي نو ګلخانان دي که نه تر پرونه پورې چیغې وهلې دا په پښتون وایم مور و پلار ټول په کور کې ناست ته ما ولې د خولې نه دا لاس اخیستی ته څه بلا یم سبق دی ویلی مکتب دی ویلی خلکو سره ګرځېدلی نه یې ګرځېدلی مشرانو سره کېناستلی نه یې کېناستلی ما ته لکه د خرو سره چې ګډ سوی وایي زه اصلا پښتون نه یم ایران تجربه باندې رقم خلک شته بس داسې چل ده ښه تر چې یو سړی له خپل د مور له ټیکلو سره هغه که انکار کوي که نه هغه نو بس هغه ته به سړی څه ووایي زما بیا داسې خندا راځي چې یو انسان د خپل د مور او انداسته خبره د خپل پلار خپل خاورې خپل نیکه خپل د کوګانو خپل د عزت بې احترامي نه ده اوس ګوره یعنې دا که زه د هغه پاکستانیانو ورونو ته زه وایم آیا چې تاسو لاړ شئ امریکا کې 20 کاله تېر کړئ تاسې چی وایئ چې موږ نور امریکایان شلو
آیا که تاسو لاړ شئ په ډیلي کې اوسېږئ ممبئی کې تاسو وایئ چې موږ نور هندوان شلو که تاسو پاکستاني هستئ نو آیا څنګه چې تاسو په قندهار هلمند پکتیا لوګر بادغیس فرا د ولایتونو کې اوسېدلي هستئ دغه پښتونخوا خاوره د افغانستان لوی افغانستان ده نو آیا تاسو نه ولې لاره ورکه ده چې په 50 کلونو کې یو ناڅاپه هویت هم بدل کړو عزت مو بدل کړو غیرت مو بدل کړو هر څه مو د سر نه لاړه ولې ځان سره ظلم کوئ خدای پاک مو په لیټۍ کې پیټۍ دننه کا دومره تاسې د سست هستئ چې وروره تاسې زه دغلته وروره زما یو ماغه دی ماما مې دی تقریبا 22 کاله هغه کې دی اولادونه یې هغه شله په خدای دغسې حجاب کوي هېڅ څه شی ورو همغه اشنا افغانان یو په قرآن همدغه پښتو کلتور په باور دی وشه چې د هغې تر اوسه پورې 22 کاله په هغه کې کېږي یعنې هغې نشي کولی چې لکه د چا خبره چې یو 7 کلنه 8 کلنه ماشومه یو د هغې ټیکری په هغه نه یعنی 7 کلنه 8 کلنه ماشومې ته خپل ټیکری په سر کړي 22 کاله کېږي دا څنګه مسلمانان دي دا څنګه انسانان دي چې دوی اوسېږي په خپل خاوره کې او په زور یې ځان د بل چا پسې تړلی خپل ځان پسې ځان نه تړي خپل خاورې او نیکه بابا پسې نه بل پسې ظالمانو ډېر ظلم منظور پښتون ورته راجګ شوی دغه ملاتړ دی وکړي ازادېږي انشاءالله ولا منظور پښتون بیا قاري صاحب هغه چې ګورم یو ده چې ما خبرې ورسره کړې ما کنداوې ډېرې مه کوه لږ زره ما انسانیت زده کړه ما لږ زره مشرانو خلکو سره کښېنه ته انسانیت داسې بیا کلو نور خو پاکه خلک دي ښه پښتانه دي تکړه خلک دي پکې بیا ما ته تانې راکړې ته دومره ناران یاست خو د افغانستان امریکا پسې واخلئ یاره د 2-3 میاشتې مخکې دا خبره بلا ما ورته ویل مال موږ پښتانه یو افغانیان یو الحمدلله مال موږ پسې اخلو مال ته خپل د ملک نه اوس مال ته پسې واخله چې تا اډه ورکړې ده بالکل اوس باید هر افغان په دې پوه شي ورونو زموږ وطن کې سوله راغلې موږ هېڅ کله بیا د جنګ حمایت نه کوو او موږ غواړو په خبرو نور وطن جوړ کړو موږ هېڅ کله د هېڅ د مسلح جنګ ملاتړ شخصا زه نه کوم چې هغه په هره جامه کې ځکه دا وطن په خبرو په اترو جوړو او د ټوپک ته نور شا کوو او دغسې ځای کې چې اوس ګوره نه اسلامي قانون شته نه اسلامي بیرغ شته نه اسلامي هغه شته دی لکه کوم چې باچایي یا وزیر یې لومړی نو هېڅ پکې اسلامي نشته د دې سرونه به راخلاصو او دوی به پوه کوو دا نوي میلمه خو کامره بنده کړې ده کته به یې کومه السلام علیکم وعلیکم وروره کوم ځای نه خبرې کوې دا تاریکې والا السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم وروره جوړې کوم ځای نه خبرې کوې زه پاکستان نه خبرې کوم لږ رڼا کړه وروره چې دا پاکستان نه خبرې وکړو پښې خو به دې تام سوځېدلې کسان پراته دي یو منټ کې بس لږ یو منټ صبر وکړه راښکاره کړه چې مخ دې راښکاره کړه نه که ته کومه دی بیا وروره بیا پټ مخ موږ چا سره نه غږېږو هغه سره هم زه قاري صاحب بل سره هم زه غږېدلم مخکې رانه پټ کړې کمره یې هخوا کړې وه مال مخامخ نه سره وغږېږه مال یو وارې پیدا کېږي انسان یو وارې پیدا کېږي یو وارې مري مال هر وخت نه مرګ راځي چې نه راځي مال یو وارې مري یو وارې پیدا کېږي مخکې نه راښکاره کړو مال ته خو دې مخ راښکاره کړه بالکل دا ورور څنګه شلې وروره څنګه چې پکې مات نه کې څه شی دې شروع کړي قاری صاحب وایه څنګه یې وروره چې کوم ځای نه کوم ځای کې اوس بله لږ رڼا ته شه دغسې چې تاریکه کې چې انډیوالان دې کته کېدي تاډمینین وزیرستان کې وزیرستان خو خل دي آیا ستا د نظره اشرف غني ښه سړی دی او که دا اوسنی د پاکستان بادشاه یا عمران خان ښه داسې دی چې دا خو سیاسي خبرې دي قاری صاحب مونږ خو خپله بچهخاني یو که نه مونږ دا اواز کوو چې علي وزیر څنګه منې که نه منې علي وزیر خو قهرمان دی غیرتي بچی دی نر بچی دی منې که نه مونږ غون منو او لاهور خو به نه منې که هلته هم منې لاهور څنګه لاهور قانون منې نه بیا خو خیر دا خو پاکستان دی دی کې خو خامخا هغه راځي که نه نه یعنی د لاهور قانون ته منې او که نه منې سوال مې دا دی لاهور خو ما لیدلی نه دی تللی نه یم زه به څنګه پته ولګي چې یو ځای دې لیدلی نه وي یو ځای تا ته په معلومات آیا ته د بېنظیر یا د مریم نواز باچایي منې نه مړه ما خو بس تا ته مې ونیو چې بچهخاني به مونږ کو قاری صاحب یو ورورولي ده مونږ ورورولي ده صحیح ده خو منظور والا یې نو که نه که منظور سره خلاف یې ته داسې ټول منو نور په وایي پاکستانی یم پاکستانیانو څنګه یې نو چې ټول منې چې منظور خو زه افغان یم
وزیرستان دا د مونږ دغه د دا ښه سړی دی وروره وزیرستان خلکو ته موږ هرکلی وي وروره ژوندی اوسېږي ګلونه اوسېږي اول د خدای دغه شهیدان وبکي دغه خاین د اوس دولت دغه کړل او وروره هېڅ خبره نشته موږ وایو چې بس وروره چې خوشحاله شي خو قانون سره لږ رښتیا وایي رښتیا ډېر وخت نه ما انتظار و تا سره په کال باندې خو ډېر انتظار مې وکړو دا پیله ځل دی چې اوس کال کنیکټ پیله ځل خو مې راجع کړلې ځکه چې خبرې دې وکړلې نس کې زه خاندم ډېر خوشحاله ښکاري صاحب ګوره هسپتال ته دې بیا نشي سوکړی نه خوشحال هسپتال څه کوي دلته دا خارج دی او هسپتال ته چې ملا شي ګولۍ مولۍ دلته به یو الویدون دی اغستې همغه چې مریش دی همغه وخوره خپله ښه کېږي دا خلکو دم کړي دي دا شیان ولا داسې ښه پیدا کوي افغانستان ته چې لږ مریش یې نور دومره سیرونې وی وروره وی خورې دومره سیرونې وی ورته تېر کړی و وروره دا سیرون دا څه کوي ظالمانو یاره چې لږ مریض یې دومره هغه دلته چې مریض شي وړکې چې مریض شي وي هغه دی چې ځي هلته ورته اوبه هغه کوي بیا مالګې اوبو هغه ورته ورکوي بیا هغه پشکاري کې ورته ورکوي مالې دا موږ خپل کور کې شو کولی لرې کوي مالې دا شیان تاسو بخښنه غواړم هلته یو مېلمه راغی بخښنه ډېره غواړم زه جګره دا بیرغ دې ډېر ښکلی ښکاره کېده دې دپاره مې پرې کوې ښه وختونه جګره زاهد الله جانو چې زما نوم یې مخې و خو خیر تلیفون لین راکه دا څوک دی دا لکه چې لین والا خدای ته راشي دا لین والا وګورو قاری صاحب زه چوټي کوم بیا بس یو ټایم چې زه فري یم وزګار وم بیا ګپ لګوو صحیح ده جګره زه وزیرستان خو زمونږ آی لب یو زمونږ وزیرستان غیرتي ولسونه خو دا حکومت نسپوري حتمي د پاکستان حکومت زه مختلف